د کهنه شروعات د 1902 د کوریا او د ویتنام د جنگ نه کیږي. د شپې په وخت کې د جنوبي کوریا فوج ته یو عجیب رنګ راشي چې د رنګ پوجودولو سره د رنګ والا کس ځان په ځنګل کې روک شوی ظاهر کی. هغه پړچېدلې باس کې دوی ته وایي په موږ باندې حمله شوې ده، موږ زخمیان یو، زر تر زر راشي. فوج په دې سره غځې ته ورشي چې صرف یو کس ورته په زخمی حالت کې ملو شي. د کم نه چې په تاسو کولو سره هغه لاول لکه د لیونیانو غونډه ګډه وډه خبرې شروع کی او بیا په چغو شي. په دې سره دوی ته اندازه وشي چې په د باندې ډیر وخت زیات تیر شوی دی. فوج د نخو کسانو ټیم جوړ کی او د مغ سره د نور کسانو په معلومولو په میشن باندې روان شي. دغه ټیم په کشته کې خپل منزل ته ورسي. یو کس پکې بازو کې یو درېږي ما کې مر راوړی دا راځي چې تصویر پکې وباسو. دوی تصویر وباسي چې پاغه کې د نخو کسانو په ځای باندې لس کسان راشي. خو دوی دې خبره ته خیالونه کی چې په مونږ کې خو بل کس رانه نه وتلی دی. دوی په ځنګل کې داخل شي چې په مزل کې دوی ټول ستړي شي. او چې څنګه لږ غونټې روشي نو په دې کې په دوی ډزې شروع شي. خو د ټیم مشر دومره ماهر چې د ملګرو نه ځان سیټ تکي او په راکټ لانچر باندې پای کسانو گزارو کی چې هر څه خاموش شي. په ورتلو سره دوی ته دوه کسان مړه ملو شي. دا خبره دوی حیرانه کی ولې چې دا صرف دوه کسان وو. هغه ډزې سیوا وي. د دوی د معلوماتو د پاره دوی تلاشي شروع کی. خو د یوې کړۍ نه علاوه صبر ته هم ملو نشي. دا واقعیات دوی ویری ولې چې اوس دوی سره دا یره پیدا شوی و چې دلته کې دشمن رانه نه وتلی دی. په لاره کې دوی ته په یو کاڼي باندې لیکل ملو شي چې په صفا کولو سره پاغې لیکل شوي وي د چا لاسونه چې هم په وینو سقاوي د دې ځای نه واپس نشي تللی. ولې چې دا ژبه د دوی نه وه پوهه پرې نشي. په دې کې په دوی شپه راشي او ټول په خپل منځ کې ګپ شروع کړي چې په دې وخت کې کمانډر راشي او ټول خبردار کړي. وی خیال کوي دا ځای ماته ټیک نه ښکاري. په سبا باندې کمانډر مشرانو سره په خبرو کې مصروف وي چې لمر د راختو د وجې دوی ته یو غټ کور په نظر راشي. دا غزو د کم د پاره چې دوی را لېږلي شوي. دوی پکې په یره کې داخل شي. خو صبر ته پکې هم عجیبه ملو نشي او فیصله وکړي باقي وخت په مونږ دلته کې تیرو. یو ورځ دوی بار ته وتلي چې په واپس راتلو سره دوی ته پته ولګي چې په مونږ کې خو یو کس کم دی. دوی د مخ سره په هغه پسې په ګرځېدو شي چې ډیرو ګرځېدو نه پس هغه ورته په یو غار کې ملو شي. کمانډر دغه نه په غوسه کې تپوسونه کوي وي ته چرته تللی وي. دوی ورته په یریدونکي انداز کې وایي زه امتیاز ولتلی وم او چې څنګه واپس راغلم نو لار رانه هېره شوه. په دغه وخت کې زړه څه کسانو په کش کړه باندې پوهه شوم چې ما پې ستاسو شک وکړو ورپسې ور روان شوم. ما هغوی ته چغې شروع کړې چې زه مو ولې پرېښودم خو ما له هغوی هېڅ قسمه څه جواب رانه کړ. یو هیلمټ راته یاد دی ولې چې دا زموږ د هغې ملګري هیلمټ و کوم چې په دې ځنګل کې مړ شوي و. د دې پورې سره د کمانډر ورته مازه خراب شي. وي فوجیان چر هم وهم نه کوي ته لا څنګه فوجي. په دې سره هغه د هیلمټ په کتو کې لګیا شي چې واقعي دا زما وهم دی او که نه. په دې سره نور ملګري ورته هم په خبرو شي او خبره دې حد ته ورسي چې دوی په ځمکه راوغورځي. په دې وخت کې دوی د بار نه چا په ښکالو پوهه شي چې بار ته په رابطو سره هغه د امریکې فوج وخیږي. موږ دلته کې د بجلی د سمولو دپاره راغلي یو. دا کسان په کار لګیا شي او مشر یې کمانډر سره خبرې شروع کړي. وي دا ځای د ډېر وخت راسې سپېره ګڼل کېږي چې څومره زر کېږي د دې ځای نه ځان وباسئ. 100 کاله مخکې دلته کې د سره نه سیوا فرانسي فوجیان راغلي چې یو ورځ ناڅاپه غیب شو. هغوی چې څنګه دې ځای نه لاړ شي د هېرېدو په ځای باندې دوی په مستۍ کې راشي او په ګډا شي. په دغه چغو سرو کې بار دوی ته د سپینو جامو ښځه په نظر راشي چې په غور سره ورته په کتو سره د دوی د سترګو د وړاندې غیبه شي. په سبا باندې یو فوجي د کمانډر نه تپوس وکړي وي دا بېګا پیری و او که څنګه چې هغه ورته ووایي وي که چېرې په رښتیا وه نو راغلې به وه که نه. په دې وخت کې د وینې یو څاڅکی د کمانډر په شیشه راپروزي چې بره په کتو سره یو ملګری یې مړ پروت دی چې د خولې نه یې وینې را روانې. د دې په لیدو سره ټول سخت ویرېږي او فیصله وکړي وي موږ به زر تر زر دا ځای پرېږدو. دوی واپس خپل کار شروع کړي چې په ګرځېدو کې دوی ته تازه ګرباتۍ ملو شي. دوی چې څنګه ده وویني نو ټول حیرانه شي وي دلته کې خو څوک اوسېږي نه دا د کماړه خرار دی. د شپې په وخت کې کمانډر خپل یونټ له د یو کس د مرګ خبر ورکړي. دا غړخ نه ورته یو عجیبه جواب ملو شي. وي دا ته چې ماته رقم کس تم اخلي دا خو تا سره په ټیم کې د سره ونه دا هو کسو کم چې روک شوي وو. په دې سره کمانډر خاموشه شي او د یونټ والتې نه 200 کسانو په باره کې تپوس وکړي چې دوی ورته ووایي بلاول 10 کسانو او اوس نښه پاتې دي. د دې پورې سره هغه افسر ورته په چغو شي وي ته لیونی شوي که څنګه ستا ټیم خو د 9 کسانو. په دې سره ټول یو بل ته په کتو شي چې اخر دا کس په مونږ کې د کوم اړخه راغی. دوی په خپل منځ کې دغه واقعې په باره کې خبرې شروع کړي چې په دې وخت کې یو کس ته هغه تصویر را یاد شي په کم کې چې دوی 10 کسانو. بل خوا کمانډر ته بیا هغه د سپینو جامو ښځه په نظر راشي چې دا ځل د غیبېدو په ځای باندې پیاده روانه شي. کمانډر هم ورپسې شاته را روان شي چې په مزل کې د یو میدان خواله راورسي چې په دې وخت کې د پلقارو د وجې د ته بلها قبرونه په نظر راشي کوم چې د هغې فرانسي فوجیانو د کوم په باره کې چې د امریکایانو ویلو. په دې قبرونو کې کمانډر ته د هغې ښځې قبر هم ملو شي کومه چې
چې د پراکټ لانچر لوزولې وه او کړې تی ویستلې وه. دې په سوچ کې لاړ شي چې دا هما هغلته کې مړه کړې ده، دلته کې دا زوړ قبر یې څه کوي. بل خوا د څوکۍ والا دوه ملګري په خپل منځ کې خبرې کوي چې په دې کې یو ملګری په کیمره کې ګوتې وهي او بل یې تیراغ کې. په دې سره ملګری ورته وایي دا کیمره په اصل کې زما د مړ ملګري وه، هغه ملګری کوم چې ما په مخکې ورځو کې ژوندي لیدلی. دې پورې دو سره ملګری دومره ویریږي چې په منډه شي او په منډو کې د خپل ځای نه بار شي، چلته کې هغه ته هماغه ملګری مړ میلو شي. په دې کې یو درس شي چې ټول ملګري پر لزر زر ورشي، هلته کې دوی ته ملګری مړ میلو شي او په لاس کې د بل چا هیلمټ. د دې نه دوی ته اندازه ولګي دا هم د هغه سپینو جامو والا د ښځې کار دی. په دې وخت کې کمانډر راشي او ټولو ته وایي دا ټول د دشمن نفسیاتي چال دی، هغه مونږ کمزوري کول غواړي. په سبا باندې کمانډر ټیم په دوه حصو کې تقسیم کی او بیل په ځنګل کې تالاشي شروع کی. د ټول ورځ دغلته کې وګرځي خو د یو کاڼي نه علاوه صبر ته هم ملو نشي. په کوم چې هغه خبره لیکل شوې وه د بینو سقا خلک چریم واپس نشي تللی. دا دوی نور هم ویری چې په خوا دی خوا کتو سره دوی ته د فوجانو یو زوړ ګاډی په نظر راشي چې په لنډ ورتلو سره دوی ته پکې په لخامړه کسان ملو شي. کمانډر چې څنګه په غور ورته وګوري دا هغه کسان وخیږي کوم چې یو څو ورځې مخکې د دوی خواله راغلي او اوس لاشونه سقا شوي. په دې سره کمانډر پوه شي وی کوم چې زموږ خواله راغلي هغه ژوندي نو. هغه د بل ټیم د خبر د اخیستو دپاره رنګ ورته میلو کی خو د سیګنلو د ناموجودګۍ د وجې میلو نشي چې پس سره دوی مجبورن خپل ځای ته روان شي. بل طرف ته د دوی بل ټیم د دمې دپاره ناست دي چې مشر ته د انسان سورې په نظر راشي. هغه کې یوازې ورپسې ور روان شي چې په مزل کې د بانسونو په ځنګل کې ور داخل شي. هغه د ډیر وخت پورې را نشي چې څه د وجې نور ملګري ورپسې ور روان شي. هغوی ته داغه د اوبو بوتل میلو شي چې پس سره دوی ته داسې ولګي هغه د دې ځای نه لاندې پرېوتلی دی. بل خوا د کمانډر والا ګروپ په اوبو کې ګرځي لګي چې په دې وخت کې یو کس راوغورځېږي چې ښکته په کتو سره دوی ته خپل د بل ګروپ ټول ملګري مړه میلو شي. په دې سره دوی دومره ویریږي چې په وارخطا کې ډزې شروع کړي چې باقي څه ملګري یې ځانونه پټ کړي او سره د په ګولو ولګي. اوس دوی سره صرف شپږ کسان پاتې شي چې شپې په وخت کې دوی هغې روک شوي کسانو سره رابطې شروع کړي. په کوم پسې چې دوی راغلي خدای طرفه د خاموشۍ نه علاوه صبر ته هم میلو نشي. په دې کې دوی یو ملګري ته د امریکایانو یوه خبره را یاده شي چې بره کمره چرې هم کولو نه کې. دوی په غصه کې دغه کمرې ور کولو کې چلته کې ورته د بجلۍ په ځای باندې تیارو د جولاګانو جالې میلو شي. د کوم نه چې داسې لګي وي که چرې د امریکایانو د سره کولو کړې نه ده. اوس د ټولو په زړونو کې یره را پیدا شي او کمانډر خپل یونټ سره رابطه وکړي موږ د دې ځای نه وباسئ، د دې ځای حالت ټیک نه دي. چې دغه اړخ جواب ورته راشي وي اوس خو نیمه شپه ده، د سهارې د 5 بجو پورې به انتظار کوئ او په دې سره په دوی بله شپه راشي. په دې وخت کې د بار نه آواز راشي وي زه یم ستاسو ملګری چې دوی ورته زر لاره کوله وکړي. هغه ته چې څنګه دوی پام وکړي د هغه تاثرات بدل ښکارېږي چې څه د وجې کمانډر ته نه د نوم د میجر د نوم او د سروس نمبر په باره کې تپوس وکړي چې هغه ورته هر څه ټیک ووایي. په دې سره کمانډر ټوپک ښکته کړي خو په دې وخت کې دغه په مخ شیطاني خندا شروع شي او خپل ملګري مړ کړي. په دې سره کمانډر د ټول نه تپوسونه شروع کړي چې هر یو کس ورته هر یو معلومات صحیح وایي. خو چې څنګه د آخري کس نمبر راشي نو هغه لا بل ویریږي او بیا په خندا شي او د ګرنیټ پین وباسي چې څه د وجې کمانډر هغه له هم کاته ختمه کړي. دغه د ګرنیټ د وجې باقي کسان هم زخمي شي خو ولې چې هغوی هم چال چلو دې مړه کړي. اوس صرف دې یو زخمي ملګری پاتې شي کوم چې تکلیف د وجې جاړي. دې هغه له د حوصلې ورکولو دپاره ورته وایي وي غم مه کوه زه به دې ځای نه وباسمه. چې په دې وخت کې هغه د سپینو جامو ښځه دوی خواله راشي چې لاس کې هم هغه سکاړه وي لکه څنګه چې ترې دوی ویستلې وه. په دې سره دوی پوه شي چې دا انسانان په خپل قابو کې راولي. دې د وجې هغه ملګري ته وایي چې ټوپک راواخله او زما د اواز نه په ما نشانه ولګوه. بله چې دې پوه وي که چېرې زه یې قابو کړمه نو بیا په ما باندې به ملګري وجني. چې د چغو د وجې ملګري کمانډر هم وولي. په سبا باندې هر څه داسې خاموش که چېرې دلته کې د سره څوک راغلي نو تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.